یو شاعر خبرو یو غزل نه مخکې وړو کې شان غزل یا خو به پر سر د دار ته ورسم یا به د زلفو تار ته ورسم یا خو به پر سر د دار ته ورسم یا به د زلفو تار ته ورسم سدي په سپوږمۍ کې هلته څه لزم تک کوم چې سپین رخسار ته ورسم سدي په سپوږمۍ کې هلته څه لزم تک کوم چې سپین رخسار ته ورسم او پوهه به په واړو حسابونو شم ستا چې د خالونو شمار ته ورسم پوهه به په واړو حسابونو شم ستا چې د خالونو شمار ته ورسم او راز یم ما به راز لري چې امن وي راز یم ما به راز لري چې امن وي شر به شي که زه اغیار ته ورسم او نرخ خوی بیخي اسمان ته وخیږي نرخ خوی بیخي اسمان ته وخیږي زه چې د مخ بازار ته ورسم او ګل ته به هم ورسم امید لرم وړاندې خو چې خنډو ښار ته ورسم او ګل به شم پیازه د ګلونو ګل کله چې پښتون دستار ته ورسم او غزل لیبل چې بېروزګاره یم روزګار کوم لګیا یم بېروزګاره یم روزګار کوم لګیا یم چې د خان کاکا بیګار کوم لګیا یم او د دریاب په غاړه ناست یم چپې شمارم د دریاب په غاړه ناست یم چپې شمارم بې مطلب غوندې کار کوم لګیا یم او ستا وعدې دي چې لا نورې هم اوږدېږي ستا وعدې دي چې لا نورې هم اوږدېږي زه هم هغه انتظار کوم لګیا یم او سرکوزی به مې یو ځلې سر لوړی شي سرکوزی به مې یو ځلې سر لوړی شي چې زاري منت د یار کوم لګیا یم او حوصله مې د مضبوطه چې سورلیزو د امید په نري تار کوم لګیا یم او صالح شاه شعر دی چې د راز و نیاز خبرې په جار وایم چې د راز و نیاز خبرې په جار وایم لکه غم ځان له د دار کوم لګیا یم او څه خاطر دی د نیازبین نیازبین ګلونو څه خاطر دی د نیازبین نیازبین ګلونو چې صفت د خنډخار کوم لګیا یم او کله ټنډه کله منډه د ژوند نوم دی کله ټنډه کله منډه د ژوند نوم دی هم دمه کوم هم زیار کوم لګیا یم او زه په یاد سودا مې زړه ده د غمونو ستا د حسن په بازار کوم لګیا یم وایي مرام هله به حاصل د زندګۍ شي مرام هله به حاصل د زندګۍ شي چې د یار د زلفو ول مې تر مری شي او ګورې زلفې او د سپین مخ پټ پټوني په وریځو کې نازونه د سپوږمۍ شي او درون موسم تورې وریځې او یو سپین پړق چې بې حده سنجیده وي او مسکی شي او ما وې نن به پرونی واده وفا کړي نننی راته بیا جوړه پرونی شي او بیا زما د لیونتوب کرامات ګوره لږه ما پسې چې دا هم لیونی شي او حفاظت د نام و ننګ دی ویړیا بوله که دې لاړ ورپسې مال او ککری شي او با اختیاره با وقاره او درانه وي بې اختیاره په دې تول کې شرشری شي او بیا پتا او ګوډاګي کې توپیر څه شو بیا پتا او ګوډاګي کې توپیر څه شو حرکت چې د سړي په چابۍ شي او هیڅ ګیله به د پیاز له ژونده نه وي که په غېږ کې د اشنا سلګۍ سلګۍ شي ډېره مننه